بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه او نیکې هیلې م قبولې کړئ له یو نامعلوم ځای څخه او یو نامعلوم سفر څخه. ویډیو کې تر اخره پاتې شئ چې چیرې ځو، کوم طرف ته ځو، مخته څه شي راځي، تاسې هم راسره وګورئ. دا ګوره یو چا ادرس را کړی و چې ډېر ښه ځای ده، ډېر ښکلی ځای ده، دلته لاړ شئ. نو روان یو، دا څومره مې صفتونه اورېدلي، الله دې وکړي چې په رښتیا هم دغومره ښه ځای وي، موږ د خپله معلوم نه ده. نو ورځو لکه څنګه چې تاسو ته ټولو ویډیوګانو کې هم ویډیو کې تر اخر راسره پاتې کېږئ او بل ویډیو د نورو ملګرو سره شیر کوئ چې نور خلک هم دا ځای نه وګوري. او دا سره راغلي ماشاءالله د غږ مو اورېد، دا غږېږي دا یې دی پوډریان دي، دی کورګټ کې پوډریان هم داسې خلک دي چې یو خو په جرمني کې یو بله خبره هم ده چې دلته د موټرو سپیډ انلیمیټډ ده، خو په هر ځای کې نه. سره ځای کې بورډونه ورته لګېدلي چې دلته ته 60 سپیډ اجازه لرې، 10 سپیډ اجازه لرې، 50 سپیډ اجازه لرې، خو چې کله موټروې ده شي نو بیا هلته بیا لیمیټ نه لري. هلته کولی شي چې څومره زور موټر کې یو سړی زور کولی شي تلای شي پې. لکه د ځایونه لارې ټولې دومره منظمې جوړې کړې چې د اکسیډنټ بیا هغومره خطره نه وي ښې. بل وخت د مازدیګر ده، موسم ډېر خوږ ده، د دې نه وروسته داسې لږ لږ یخ شروع کېږي، لږ داسې شپه یخ وي بیا، او لسمه میاشت کې خو بیا ښه صحیح پوره یخ شروع کېږي. او دا هم دلته لږ یو بس ته انتظار کوو، دا خو یو رانه تېر څه لکه اشارې ته په ټیم ورونه رسېدو، بل یو د انتظار کوو او هغه جې ته مولو چې د کوم جې صفتونه ډېر اورېدلي وو. چې ماشاءالله ګورئ او په ټیکه یو ځای بل ځای ښکلا دي دې طرف مخامخ ټول ډېر ښه جوړ دي. دا ماشاءالله اوس دا ټوله سبزي همدغه شانې چې ده، هېڅ هغه یې نه لري. د دوکاندار مکاندار نه خپله شیان داخله د قسم لګیا د خپل هر سړی شیان ځان ته اخلي، وړي بس هغه ته پیسې ورته اچېږي ترې. دا ماشاءالله بیا د غټ غټ سټورونه دي په داخل کې، ډېر یو منظم سټورونه. دا د فکر کوم ترکانو ده که د عربانو ده، خو ډېر ښه او ډېر یو ښکلی غټ سټور یې جوړ کړی ده. دا او هغه اخري سر کې کسابي ده، کسابخانه ده په اخري سر کې، ډېر غټ سټور ده ماشاءالله. داسې نور ډېر ښه سټورونه شته کې. دلته موږ سودا کوله په همدې خاطر باندې دلې رامغلو. نو راځئ چې د دې نه وځو او مخکې ځو. راورسېدو په خیر، ستا نومونه مې نه دي زه نوم درته واخلم، خو کار نه مې راغلی. دې نه مخکې ځو جومات ته، وخت ماښام د لمونځ کوو، بعد د لمانځه نه بیا مخکې خپل سفر جاري ساتو. دې سره دا مخته سټاپ کې چې څنګه ښي لاس ته تاو سې دلته جومات ده. نو انشاءالله وخت د ماښام څخه د ماښام لمونځونه کوو او د هغه نه مخکې خپل سفر بیا جاري ساتو. دا څومره صفتونه هم چې د کوم ځای اورېدلي او په کوم نیتو روان یو، خدای دې وکړي چې هغه هومره ښکلی وي. او بله یوه مهمه خبر، هر څوک ویډیو له ټیک ټاکه ګوري، ټیک ټاک کې اکثره مکمل ویډیو نه اپلوډ کېږي. نو پروفایل باندې کلیک وکړئ، هلته د ما یوټیوب چینل ده، یوټیوب نه تاسو کولی شئ ویډیو راسره وګورئ. نو بیا سره وینو د لمانځه نه وروسته. دغه هم ماشاءالله جومات دی ترکانو، ډېر ښکلی جوړ ده ماشاءالله. لمانځونه دې الله تعالی قبول کړي. جومات نه راووتو او بیرته خپل سفر همدغه شان په مخ وړو چې اخر تر کومه ځایه رسېږو، کوم ځای ته ځو. هر ځای چې ځو انشاءالله تعالی موږ او تاسې به ګډ ځو. او یو داسې ننداره به در باندې کومه، دا هم د بس سټینډ ته راغلو. د بس سټینډ کې یو خو چوکۍ، یو یې دا رقم سټینډونه جوړ کړي دي. سټینډ د تاسو ته ښیم دی شي پاره ده. دا سټینډونه داسې کسان راځي او ځان کې راخطا کوي، داسې چې ودرېږي او داسې ډډه ورته لګول کېږي او ډېر سړی پکې راحته وي. حمیده څنګه ده حساب پکې راحته کېږي؟ ډېر راحته وي.
که نه ډېر یو خوندور ځای دی. پاسه چوکۍ دا دویم ځای ده چې انسان کې ډېر راحت دی. خپل هم لږ ډډه ووایم چې څنګه شای ده. دا د خوند یاره ولا واقعي دا خو ډېر زیات ښه شای ده. داسې انسان پکې راحته شي لکه دغه ځای داسې دا دومره لرې سفر پسې راوکړه. ډېر زیات په رښتیا ښکلا لري، ډېر خلک دي، ډېر رشکش ده، ډېر یو خوندور ځای ده ماشاءالله. چې راغلو ښه لرې خو ځای هم پیدا کړه. په رښتیا چې د ګرځېدا ځای ده دا خو. همیشه په ویډیو کې تر اخر راسره پاتې کېږئ انشاءالله چې نور به ښه ښه ځایونه در باندې وینم. نو د بلې ویډیو پورې د الله په امان ډېر ښه وخت درته غواړم.